د پاکستاني پوځي رژیم له لوري په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه ورکول کېږي چې د نورستان برګ مټال او کامدېش ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلي. موږ د همدغې خبرې د حقیقت موندلو لپاره په دې راپور کې چورلکه کې هماغه سیمې ته سفر کوو. سیمې ته د ځان رسونې لپاره د کونړ او نورستان د تنګو غرونو په منځ کې له پرتو هغو درو ورتېرېږو چې تاریخ یې ټولې نړۍ ته معلوم دی. له شاوخوا 1 ساعت مزل وروسته موږ د نورستان برګ مټال ولسوالۍ ته رارسېدلي وو. دلته به د سیمې وضعیت له تاسو سره شریکوو. د پاکستان رسنۍ دغسې اوازې خپروي چې د برګ مټال ولسوالۍ دا د پاکستاني پوځیانو لاسته ورغلې ده. نو دغه خبرې څومره حقیقت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه فضل کریم برګ مټال ولسوالۍ اوسېدونکی یم. انشاءالله اوسه پورې پاکستان دلته راغلی نه دی، هېڅ مشکل نه لرو. دا زموږ امنیتي چارواکي سره په څنګ ولاړ یو، مشکلات نشته. نوم محمد اسماعیل احمدي دی، زه د دې برګ مټال ولسوالۍ اوسېدونکی یم. څنګه چې د پاکستان میډیا یا د پاکستان پوځي رژیم دا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د نورستان ولایت د برګ مټال او د کامدېش ولسوالۍ خپل کنټرول لاندې راوستی دی، دا د هغوی خبره کاملا دروغ دی. زموږ دفاعي ځواکونه په هر مورچل باندې فعال دی، غذا کوي. الرحمن الرحیم. زما نوم غلام رباني دی. خو مخکې ما تاسو ته عرض وکړ چې امنیتي ځواکونه زموږ ولس سره اوږه په اوږه ولاړ دي او دوی شپه ورځ چې دی یو کړی دی او خپل ملت دپاره دوی خدمت کوي او خدمت ته چمتو دي. خو دغه خو هر ځای کې چې جنګونه دي په دنیا کې په نړیوال باندې لکه اوس ایران باندې جنګ دی او په فلسطین کې جنګ دی، څومره خلک مشکلاتونو سره مخامخ شوي دي. نه دا خو جنګ چې راشو جنګ کې خو حلوانه تقسیمېږي، خو جنګ کې حتما دا مشکلاتونه به راځي. دا مشکلات خو موږ سل په سلو کې برداشت کوو او دغه غاصب او ظالم فوج ته انشاءالله او زموږ امارت اسلامي فوج جواب ورکوي او موږ هم څنګ په څنګ ولاړ. دغه وضعیت تاسو وینئ، خلک عادي ژوند کوي، هېڅ ستونزه نشته. ماشومان ولسي خلک آرام باندې خپل ژوند کوي. دفاعي ځواکونه دلته متوجه دي، د خپل وطن نه دفاع کوي. بلې ورو لومړی به راته ځان معرفي کړي، بیا به راته دا ووایي د پاکستان پوځي رژیم له لوري دغسې خبرونه ورکول کېږي چې دوی له فرضي کرښې دې خوا راوښتي دي. هیوادوالو ته د ډاډ څه دی؟ دلته هغوی رښتیا هم دې خوا راوښتي دي له فرضي کرښې څخه؟ لومړی به ځان معرفي کړي، بیا به خپله خبره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شاولي عدنان یم، د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې کوم افواهات دي د نورستان ولایت په برګ مټال ولسوالۍ کې، دلته هېڅ پاکستاني رژیم هېڅ شتون نه لري او دلته اسلامي ملي اردو ځواکونه دي. دلته چاته اجازه نه ورکوي چې دلته د پاکستان رژیم او دلته 1 انچ خاوره موږ نه قبضه کړي او یا یې ونیسي. او موږ به انشاءالله چې مشره موږ باندې امر وکړي، موږ اخوا ته وراوړو او تر څو چې د هغې مهم مرکزونه دي موږ د هدف لاندې شو راوستلې. دوی چې دا وایي چې دا هېڅ حقیقت نه لري. د پاکستان حکومت یو انچ هم مخې ته نه دی راغلی، نه شي راتلی. د پاکستان حکومت داسې نشه ورک هم مخې ته نه شي راتلی. الحمدلله زموږ سرحدي او دفاعي ځواکونه ښه په ماړانه ولاړ دي، دلته هېڅ قسم نه دي راغلي. نن راغلی یو د نورستان ولایت برګ مټال ولسوالۍ ته، دا چې د پاکستاني پوځي رژیم له طرف نه ګونګوسي دي او اوازې دي چې دغه دوه ولسوالۍ چې د کامدېش ولسوالۍ ده او برګ مټال ولسوالۍ ده دا موږ لاندې کړي دي یا د سقوط سره مخ دي، دا کاملا دروغ دي. تاسو دلته ګورئ خپل دفاعي ځواکونه دلته موجود دي، ولسي خلک په آرام باندې خپل ژوند او زندګي کوي سره. او د دې چې کومه افواهات خورئ دا کاملا موږ ردوو، دروغ دي. دغه موږ راغلي په دې ولسوالۍ کې موجود یو، هېڅ قسم ستونزه او مشکله دلته شتون نه لري. مونږ چې په سیمه کې د خلکو سره وغږېدو او دلته مو حالات په خپلو سترګو وکتل، د پاکستاني رسنیو له لوري خپاره شوي ټول خبرونه کاملا درواغ دي. سیمه د اسلامي امارت تر ولکې لاندې ده او ژوند عادي دی.